ریبار ویل کار ونه شو تاج ارمان تیتر بیتر زر می راونه علماوی اسمان تیتر بیتر چې سترګې د ښکلو منو باڼه خولې له راځي په خوب کې مې تراخت راخه رانجه خولې له راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. واجد علی یم د هریچن ټي وي پروګرام نوي سحر نه د یو ګلالي ماشوم سره کوم چې یادېږي په چوټه ضمیر خان ریاض خان. نن به تیاورو ښکلي ښکلي کلامونه ښه خوندور شعرونه به تیاورو د مختلف ادب ملګرو چې کوم د دوی خوښ دي شاعرانو شعرونه به تیاورو. نو راځئ چې ملاو شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریاض خان څنګه یې ښه؟ خیر دی. ریاض خان بهر نه چې څومره ملګري دي بار بار موږ ته ټلیفون کوي چې تاسو دوی سره بار بار مرکه کوئ بار بار ورسره کښېنئ. نو دوی ته څه وایه؟ د دوی ډېره زه مننه کوم چې ما دومره خوښوئ. د دوی یو جهان. ها ریاض خان د ابراهیم تاج څه شعرونه تاسو ته یاد دي؟ دغه یو څو شعرونه چې ریبار ویل کار ونه شو تاج ارمان تیتر بیتر ریبار ویل کار ونه شو تاج ارمان تیتر بیتر زر می راونه علماوی اسمان تیتر بیتر بیګا مې شپه وه د یو داسې شخصیت په سینه بیګا مې شپه وه د یو داسې شخصیت په سینه سحر مې بیا راټولولو ایمان تیتر بیتر هغې ویل زما پتلو د کیفیت څنګه و هغې ویل زما پتلو د کیفیت څنګه و ما ورته دومره قدري ویل قربان تیتر بیتر او مینه کوي حاجي کوي مینه حسیس دی هو مینه کوي حاجي کوي مینه حسیس دی هو به خندا او باقي داسې شیان تیتر بیتر تاج ارمان د دنیاګۍ په ارس ساره ګاما تاج ارمان د دنیاګۍ په ارس ساره ګاما د اخرت د پاره ساز او سامان تیتر بیتر. اخا چوټه ضمیر خان ریاض خان د منیر بونیری سره شریک دا منیر بونیری او څو شعرونه چې اوس به حسن وویني اوس به غنم رنګ راشي دا چې زل په سن وهي بوی ترې د لونګ راشي دا چې زل په سن وهي بوی ترې د لونګ راشي زور به معلوم کم هولک خود ترڅنګ راشي زور به معلوم کم هولک خود ترڅنګ راشي جنگ منم د سپو کار دی جنگ منم د سپو کار دی بس وسره تنگ راشي ما باندې د ډاز نه کوي مال دې په جنگ راشي. ډېر ښه ډېر زبردست. او د مدثر جهان دا یو څو شعرونه چې سترګې د ښکلو منو باڼه خولې له راځي په خوب کې مې تراخت راخه رانجه خولې له راځي چې سترګې د ښکلو منو باڼه خولې له راځي په خوب کې مې تراخت راخه رانجه خولې له راځي او زما ډېر روجې زمانه دې مکروه کړي زما ډېر روجې زمانه دې مکروه کړي د ښکلو ته چې ګورم اوبه خولې له راځي زما ډېر روجې زمانه دې مکروه کړي د ښکلو ته چې ګورم اوبه خولې له راځي او چې لارې مې په خولې کې ستا د خولې نه پاتې کېږي چې لارې مې په خولې کې ستا د خولې نه پاتې کېږي نو لفظونه به مې هماغه خواږه خولې له راځي چې لارې مې په خولې کې ستا د خولې نه پاتې کېږي نو لفظونه به مې هماغه خواږه خولې له راځي ساده باده سره یې جهانه قصې نه کوم ساده باده سره یې جهانه قصې نه کوم خو بس دغه درته وایم چې څه خولې له راځي. ډېر ښه ډېر زبردست ډېر خوند یې وکړه. او چوټه ضمیر خان ریاض خان آخري کلام به نه اورم په خپله خوښه راته ووایه چې تاسو چا سره ډېره زیاته مینه کوي د هغه کلام به راسره شریک کړي چې کتونکي ترې خوند واخلي. د ضمیر خان ضمیري یو غزل دی چې د دعاګانو یو صله وه چې زما نه لاره زه مسافر ومه چې مور مې د دنیا نه لاره د دعاګانو یو صله وه چې زما نه لاره زه مسافر ومه چې مور مې د دنیا نه لاره پلار مې ویل په ځنکدن کې ستا نامه اخېسته پلار مې ویل په ځنکدن کې ستا نامه اخېسته مړه قسم دې ستا د لاسه د افغانه لاره پلار مې ویل په ځنکدن کې ستا نامه اخېسته مړه قسم دې ستا د لاسه د افغانه لاره خور مې ویل لاله اسمان ته به یې سترګې کړلې خور مې ویل لاله اسمان ته به یې سترګې کړلې یو څو د افسوس چغې یې والې د هرمانه لاره ما ورته وویل زه د مور دیدن نه ځمه ای صاحبه ما ورته وویل زه د مور دیدن نه ځمه ای صاحبه کپیل ویل لاړ شه ویې زه د ګورېحانه لاره یارانو ویل ضمیره پاسه چغې ولې وهې یارانو ویل ضمیره پاسه چغې ولې وهې ضمیره چغه د خولې نه تر اسمانه لاره. ډېر ښه ډېر زبردست ډېر خوند یې وکړه. ملګرو دا و ریاض خان چوټه ضمیر خان چې یادېږي تاسو به هم ترې خوندونه واخلئ ښکلي ښکلي کلامونه یې ویل. انشاءالله تر بل پروګرامه پورې د ځان ډېر خیال ساتئ خوشحاله اوسئ د الله په امان.